احمد او ورک ماشوم. په یو آرام او ښکلي کلي کې یو مهربان هلک اوسېده چې نوم یې احمد و. هغه ډېر نرم زړه زړور او د خلکو د مرستې لپاره تل تیار و. په همدې کلي کې یو کوچنی ماشوم هم اوسېده چې ډېر شوخ او خوشحاله و. هغه به هره ورځ له نورو ماشومانو سره لوبې کولې. یوه اندېښمنه ورځ. یوه ورځ کله چې ماشومان لوبې کولې، هغه کوچنی ماشوم ناڅاپه ورک شو. زما ماشوم ورک شوی دی. خلکو هر ځای وپلټل، خو ماشوم یې پیدا نه کړ. یو چا وویل کیدای شي هغه ځنګل ته تللی وي. دا خبره د ټولو لپاره ویرونکې وه. د احمد پرېکړه. هیڅوک جرأت نه کاوه چې ځنګل ته ولاړ شي. مه میرړئ، زه به حق پیدا کړم. خو احمد ځواب ورکړ، که موږ مرسته ونه کړو نو څوک به وکړي؟ د لټون پیل. احمد د ځنګل پر لور روان شو. هلته تیاره و، باد به لګېد او فضا ویرونکې وه. هغه لږ ویرېدلی و، خو خپل زړورتیا یې وساتله. هغه په لوړ غږ وویل، ته چیرې یې؟ زه درپسې راغلی یم. د ژړا غږ. وروسته له لږ وخت احمد د ژړا غږ واورېد. هغه ژر د غږ په لور لاړ او هلته یې ماشوم ولید. ماشوم ویرېدلی او یوازې ناست و. احمد ورته وویل، مه ویرېږه، زه دلته یم. ماشوم ور وویل، زه در سره یم. زه لار ورکه کړې ده بېرته کور ته. احمد د ماشوم لاس ونیو راجا، او ویې ویل، زه به دې کور ته ورسوم. راځه زه به دې کور ته ورسوم. دواړه ورو ورو د ځنګله وتل. کله چې هغوی کلي ته ورسېدل، د ماشوم مور ډېر خوشحاله شو او احمد ته یې مننه وکړه. د اتل ستاینه. خلکو ویل، احمد زموږ اتل دی. خو احمد موسکا وکړه او ویې ویل، ما یوازې مرسته وکړه. سبق: د نورو مرسته کول تر ټولو لوی کار دی. که تاسو لا تر اوسه زموږ چینل نه دی سبسکرایب کړی، نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم ووهئ ترڅو زموږ نوې ویډیوګانې ژر تر ژره ترلاسه کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او له خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. داسې نورې ښکلې او په زړه پورې کیسې زموږ په چینل کې وګورئ.